د لوګر ولایت لپاره د حج او اوقافو د نوي ټاکل شوي رئیس په پیژندغونډه کې د حج او اوقافو وزارت مرستیال د لوګر سیمه ییزو مسؤلینو او ګڼ شمېر علما کرامو ګډون کړی و. د حج او اوقافو وزارت مرستیال شیخ عزیز الرحمن منصور په اسلامي نظام کې تغییر او تبدیل یو منل شوی اصل یاد کړ او دا یې د خوشحالۍ ځای وباله چې په اسلامي امارت کې چارواکي تغییر او تبدیل ته د زړه له اخلاصه ښه راغلاست وایي چې موږ تاسې دلته مسؤلیت د عبادت په نیت باندې کوو. د دې وجه نه چې کله مسؤلیت رانه لرې کېږي بیا به خوشحالیږو ځکه بوج رانه کمیږي، او چې کله مسؤلیت راکولی کېږي خفه کېږو به ځکه بوج را باندې زیاتېږي. دا د اسلامي نظام او د غیر اسلامي نظام فرق ده. د لوګر ولایت د حج او اوقاف مخکنی رئیس هم د حج او اوقاف وزارت له رهبرۍ مننه وکړه چې د مسؤلیت دروند باري له اوږو لرې کړ او نوي ټاکل شوي رئیس ته یې ښه راغلاست وویلې. مسؤلیت دا په نزد الله جل وعلا شانه باندې، په نزد فقهاو باندې، په نزد ائمه او د دین باندې دا یو دروند بار ده چې د انسان په اوږو باندې باریږي. یقینا د په د زړه له تله درته وایم چې د ما اوږې سپکې سولې. په ورته وخت کې د حج او اوقافو نوي ټاکل شوي رئیس په اسلامي نظام کې مسؤلیت امانت یاد کړ او ژمنه یې وکړه چې د خپل وس مطابق به د ولس خدمت کوي. محترم عزتمند د قدرت چې د یو امانت شی ده او دا یقینا چې په انسان باندې بوج وي، تکلیف وي، سړی ورته خفا وي، خو بیا د الله جل جلاله د طرفه توفیق د غواړي. محترم مفتي صاحب چې زموږ مخکې رئیس و دا یو جهادي شخصیت و او بیا چې کله فتح راوله دا دلته رئیس دلته ښه خدمتونه کړي او نوي رئیس صاحب ته هغه ته ښه راغلاست وایو، هغه ته د ښه خدمت کولو توفیق غواړو. د یادونې وړ ده چې مفتي فضل کریم احمد د اسلامي امارت له واکمنېدو لا تر اوسه د لوګر ولایت د حج او اوقافو د رئیس په توګه خپله دنده پر مخ وړه.